وبرکاته. قدرمنو مراد علي کاټلنګ یم د پرواز ټي وي لخوا. نن به ستاسو سره د پښتو د فلم انډسټرۍ د معروف ویلن بختیار ټانګې په حوالې سره خبرې اترې کوو. بختیار ټانګه د پښتو د فلم انډسټرۍ هغه نوموړی هغه تکړه ویلن و چې همیشه کرکټر کړی او ډېر زیات په ښه انداز سره ادا کړی و. همیشه یې خلکو نه داد اخیستی و. د هغوی په حوالې سره به خبرې اترې کوو چې هغه فلم انډسټرۍ ته څنګه راغی، چېرته د هغه زیږون شو، چېرته لوی شو او په کومو حالاتو کې وفات شو او چېرته دفن کړی شو. نن به موږ ستاسو سره د هغوی په حوالې سره تفصیلي خبرې اترې کوو. نو پروګرام ډېر انټرسټینګ دی، تر اخره یې وګورئ. شکر دی خدا چې ټیک یوه بجه شوه او ما وجلو دپاره څوک هم رانلل. بختیار ټانګه په سن 1940 کې په بنو کې پیدا شو. ابتدایي تعلیم یې هم هغلته حاصل کو او د 10 نه پس لاهور ته لاړو او د خپل ورور رب نواز سره په فلم انډسټرۍ کې به طور اسسټنټ کار شروع کو. رب نواز خان د هغې وخت معروف فلمساز، هدایتکار او اداکار و، چا چې د ګودر غاړه، شینوګی، دوه یاران او نور ډېر فلمونه جوړ کړي وو. د بختیار ټانګې وروندار نګینه خانم کومه چې د رب نواز ښځه وه، په دغه وخت کې په فلم انډسټرۍ کې موجود وه او د ټاپ اداکاره وه او د اردو، پنجابي او پښتو فلمونو کې به یې کار کولو. تاسو ته د یاد وي چې نګینه خانم هغه اداکاره وه کومه چې د 12 کسانو سره په خپل کور کې ډېره په بېدردۍ سره قتل کړې شوې وه. په دغه قتل کړې شوو کسانو کې معروف هدایتکار ناصر رضا خان، نګینه خانم، د هغې بچي او نور خلک هم شامل وو. د نګینه خانم یو زوی نواز خان اوس هم په فلم انډسټرۍ کې کار کوي. بختیار ټانګې به د رور سره د اسسټنټ د کار نه علاوه په فلم کې واړه واړه مزاحیه کردارونه هم کول. خو چې کله معروف هدایتکار درویش صاحب فلم گرفتار جوړولو نو په دغه فلم کې د یو مزاحیه ویلن دپاره بختیار ټانګه کاسټ کړی شو. په دغه فلم کې د هغه وخت د ټاپ اداکاران بدر منیر صاحب، دردانه رحمان، شهناز، بابر خان، لیاقت میجر او نیمه سرحدي شامل وو. دا یو میګا سټار کاسټ فلم و. د دغې نوموړو اداکارانو په موجودګۍ کې بختیار ټانګه خپل کردار داسې په مهارت سره ادا کړی شو چې بختیار ټانګه د شهرت بلندۍ ته ورسید او د هر فلم ضرورت جوړ شو. اگر چې په دغه وخت کې په پښتو فلم باندې د نیگیټیو کردار لپاره د نعمت سرحدي صاحب، عمر دراز خلیل صاحب، ظاهر شاه او نورو ډیرو ښو اداکارانو راجو او د بختیار ټانګې انداز، د هغوی ډایلاګ ډلیوري ډیره زیاته مختلف وه. هغوی د ویلن کردار په مزاحیه انداز کې پیش کړو چې ډیر زیات خوښ کړی شو او بختیار ټانګه د ټاپ ویلن شمار کړی شو. بختیار ټانګې په خپل کیریر کې د 200 نه زیات فلمونو کې کار کړی دی. د هغوی په مشهورو فلمونو کې گرفتار، یلغار، درې چکې، د ښکلو قاتل، ډمتوب نه منم، حسینه ایټم بم، اخر پښتون یم، لاس په لاس، انصاف به زه کوم او نور ډېر فلمونه شامل دي. بختیار ټانګه د جون په اخیرو ورځو کې د ګردو په مرض کې مبتلا شو او د څه جدوجهد نه پس په دغه بیمارۍ باندې وفات شو او په بنو کې دفن کړی شو. زموږ دعا ده چې الله تعالی له هغه جان ښایسته کړي، آمین. بل یو زموږ اکټر دی، خدای دې وبخښي، بختیار ټانګه د هغې په حوالې سره څه وایي سره د کار کړی؟ هم ډېر ښه اکټر دی. هغه خو داسې اکټر و که نه چې د موږ انډیا کې هغه ډاکټر ډین نه دی، د هغه په شان اکټر و. ډیني او بلکل د هغه کردار به یې کو. هغه به چې په سکرین رالو که نه نو هغه به څوک نه څوک خاندول. هغه به ډېر زیات کرکټر یې کولی. زیات ویلن به مزاحیه ته مغزیه به راتلو یا به اجي راتلو، اکثر به یا اجي کرکټر به یې کو یا به سودخور خو ښه کرکټر. هغه کرکټر به لکه هغه ډیمانډ سره کو. هغه به پیله وورو بیا به هغه ورو هغې نه ښه کولو. لکه قدرمنو که ستاسو زموږ پروګرام خوښ شوي وي نو موږ ته د کمنټس په ذریعه ویلی شئ. اگه په دې کې زموږ نه څه غلطي شوي، څه کوتاهي شوي نو بیا هم موږ ته د واټساپ په ذریعه یا د کمنټس په ذریعه د هغې اصلاح کولی شئ. ډېره مهرباني. اوس تا په مینه لیونی شومه جانانه که نه